د 5.6 میلیون افغانیو پر ارزښت د کابل لوګر لویې لارې د 1400 ویجاړو شویو پلچکونو د رغېدو چارې د لوګر ولایت د ټولګټو ریاست مالي ملاتړ روانې دي. د کابل لوګر لویې لارې موټر چلوونکي وایي چې د دغو پلچکونو په رغېدو سره به پر وخت خپلو ټاکلیو ځایونو ته ورسیږي او وایي په دې سره به پر یاده لاره د تګ راتګ پر مهال شته ستونزې حل شي. دا پلچکونه تقریبا ډیر خراب ول، بیا اوس تازه کار روان ده، نو کار نسبتا پای ته رسیدلی ده. مخکې مشکلات دې ساحه کې ډیر وو، خو انشاءالله چې دا کار خلاص شي مشکلات نور هم ورسره حل کېږي. اوس فی الحال خالصه یو مشکل دا ده چې د دې کار لا نه ده خلاص شوی، چې کار خلاص شي نور لاره انشاءالله بیخي برابرېږي. په والا ډېر ستونزې حل کېږي چې دا پاخه شي، ځکه موټر عوارض ورسره کمیږي، رش ورسره کمیږي او ډېر ډریوران د ډېر غټ سهولت سره مخ کېږي چې پاخه شي. غوښتنه هم دا ده ترې چې څومره زر کار پرې وشي دا به ډېره ښه وي. په ورته وخت کې د لوګر د والي ویاند وایي چې د دغو 1400 پلچکونو رغنیزې چارې د ټولګټو ریاست په مالي ملاتړ روانې دي او 90 سلنه بشپړې شوي دي. نو دا پلچکونه خو تقریبا 20 کاله کېږي تخریب شوي دي. تقریبا 90% کار مې خلاص شوی او تقریبا 3% کار پاتې په دې نږدې وختو کې به انشاءالله خلاصي. نوموړی همداراز زیاتوي چې ډیر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او د ورته نورو پروژو پر تطبیق ټینګار کوي. او امارت اسلامي تاسو ته معلومیږي هغه فایده عامه بخش کې ډیر ښه کار کوي، هغه ګټې چې مثلا ټولو ته یې ګټه رسیږي عام المنفعه وي، دغه په بخش کې ډیر ښه کار کوي. د ویلو ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره لوګر کې د رغنیزو پروژو د تطبیق دا لومړی ځل نه دی او له دې وړاندې هم ورته پروژې تطبیق شوي دي.